نن ویډیو کې درته د امرالله صالح د تازه خپرونې مهم ټکي لرو. تمه ده تر پایه راسره پاتې شئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. امرالله صالح په بیګانۍ خپرونه کې وویل موږ سیاست ګټلی او طالبانو بایللی دی. د ولسمشر لومړي مرستیال په خپله وروستۍ مرکه کې په اطمینان سره ویلي چې د سیاسي نظام راتلونکي او له طالبانو سره د سولې خبرو په برخه کې هیڅ ډول ویره نشته. نوموړی وایي موږ نامحدود وخت لرو او د افغانستان ګټې زموږ لپاره مهمې دي. د هغه په وینا د خبرو د پیل لپاره مو لومړی شرط اور بند دی. امرالله صالح وویل دا حکومت په هیڅ معنا د قدرت تقسیم نه دی، خو عبدالله ته 12 وزارتونه ورکړل شوي دي. امرالله صالح زیاته کړه چې موږ نشو کولی هر رایې ورکوونکی مامور کړو. همدارنګه یې وویل چې ما رئیس جمهور ته د پخوانیو معاونینو ډېرې رایې راوړي، نو ځکه اوس مهال معاون یم. د ولسمشر لومړي معاون امرالله صالح په خپلو خبرو کې وویل چې پېښور زموږ د سړې هوا یا د ژمي پایتخت و، نو په هیڅ معنا ډیورنډ لاین نه منو او د پنجاب اغزن تار به ډېر ژر ور ټول کړو.